آیا په ستونزو کې ولې خفه یې؟ آیا قرضدارۍ پریشانه کړی یې؟ آیا په کوم مصیبت کې ګیر یې؟ آیا په غمونو او اندېښنو کې ډوب یې؟ آیا له ژونده ستړی شوی یې؟ آیا د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن یې؟ ولې راشه او د اندېښنو ونه د نیکمرغۍ پر تبر ووهه او د دې ټولو د ستونزو د حل لپاره لا تحزن د ژوند ملګری کړه. سلامونه، مینه او ادب. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. محبوب الله پویا یم ستاسې په درانه چوپړ کې. دا یو منلی حقیقت دی چې په ژوند کې لوړې او ژورې شته، خو ځان ته هسې بې ځایه اندېښنې جوړول د مرګ مترادف عمل دی. نو ځکه خو قرآن کې الله تعالی په ډېرې مینې سره وایي لا تحزن ان الله معنا، مه خفه کیږه، الله تعالی له تاسو سره دی. راشه او د اندېښنو ونه د نیکمرغۍ پر تبر ووهه، د اعتدال ونه وکره، د ظلم تبر به یوې پاڼې ته هم زیان ونه رسوي. هو، زه د لا تحزن نومي کتاب په اړوند خبرې کوم. داسې یو کتاب چې د اندېښنو ډېر ناروغان یې د وحشت له روغتون څخه رخصت کړي دي. لا تحزن نه یوازې دا چې ډاډ درکوي، بلکې د نیکمرغۍ په بازار کې دې هم ګرځوي. لا تحزن ستا د ټولو ناروغیو درملنه کوي او د ځینو ډاکټرانو په شان نه دی چې یوازې په یوه ناروغۍ کې تخصص کړی وي او پر پاتې ناروغیو نه پوهیږي. نه، داسې نه ده، بلکې دغه ډاکټر ستا د عمومي ناروغیو علاج په ډاډمنه توګه کوي.